چټک د خپرونې درنو مینوالو سلامونه مې ومنئ. زه سیما تاسو ته یو ځل بیا هرکلی وایم. هیله دا ده چې زموږ د تېرو خپرونو نه مو خوند اخیستی او د خوښې وړ مو ګرځېدلي وي او درته موضوعات په زړه پورې تمام شوي وي. کمپیوټر به ډېر استعمالوئ ځکه اوس ډېر خلک کمپیوټر ته لاسرسی لري. په ټولو دفترونو کې کمپیوټرونو څخه ګټه اخیستل کېږي. آیا کله مو د کمپیوټر د ماوس زړه تنګ شوی یا هم کله داسې شوي چې ماوس ستاسې په خوښه کار ونه کړي؟ دا هر څه امکان لري ځکه په تخنیکي وسایل باندې باور نه دی پکار. هر وخت خرابېدی شي. خو که ماوس مو خراب شو نو بیا بله لار هم شته. زه یې درته نن په خپرونه کې در وړاندې کوم. داسې یو قلمي ماوس بازار ته راغلی چې تاسې په ډېرې راحتۍ سره کولی شئ یاد ماوس څخه ګټه واخلئ. په دې ماوس باندې تاسې رسامي هم کولی شئ. د دې ماوس ښه ځانګړنه دا ده که تاسې په کمپیوټر کې ډېر کارونه ولرئ نو دا ماوس پرته له دې چې پر ځمکه کېږدئ له قلم په څېر ترې کار اخیستلی شئ او د کمپیوټر په ښیښه یې کارولی شئ. دا ماوس تاسې لکه د قلم په څېر په جیب کې هم ساتلی شئ او هر ځای له ځان سره وړلی شئ. که په کمپیوټر کې په یوې مهمې پروژې چاته لیکچر ورکوئ او غواړئ نو د دې قلمي ماوس په ارزښت هغلته پوهیږئ. مطلب د دې ماوس ساتل هم ډېر ضروري دي. که تاسې ورته پام ونه کړئ نو شاید درنه خراب شي او له اوبو او چای څخه یې ډېر وساتئ. ملګرو اوس درته وروستی مطلب در وړاندې کوم. داسې څه چې ډېر مهم او په زړه پورې دي. داسې یو ماشین چې تاسې په ټول کتاب سکنولی شئ او د پوهنتون ټول چپټرونه سکنولی شي. دا ماشین ستاسې لپاره په ډېرې اسانۍ سره ورقې واضح او روښانه سکنوي او بیا یې تاسې ترې په وخت ګټه اخیستلی شئ. دا سکنر له کمپیوټر سره هم وصلېږي او تاسې کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول کتابونه سکن کړئ. د دې سکنر یو بله ګټه دا ده چې په اسانۍ ستاسې لپاره ستاسې مهم اسناد سکنولی شي. دا سکنر په هر ډول کیفیت سره ستاسې ورقې روښانه سکنولی شي چې تاسو ته ډېره مهمه او ځانګړه ده. دا سکنر په هر ډول کیفیت سره ستاسې ورقې روښانه سکنوي چې دا یوه مهمه ځانګړنه ده. دا سکنر هغه ادارو ته ډېر مهمه ده چې هر وخت له سکن څخه کار اخلي بلکې هغه خلک چې غواړي خپل مهم اسنادونه کتابونه او نورې مهمې پاڼې وساتي او ویې ژغوري نو کولی شي چې سکن یې کړي او بیا یې په خپل کمپیوټر کې ذخیره کړي. ښه نو لیدونکو دا به زموږ د نن ورځې خپرونه. تر بلې خپرونې پورې مو په لوی خدای باندې سپارم.